یو بادشاہ هغه نوم عبدالملک ابن مروان او دمشق بادشاہ دی بادشاہ دی خلیفہ د اسلام عبدالله ابن زبیر دا هغه نه غواړو ذکر صحابي دی دته ډیر ملکونه واغشت په اتفاق داسې و چې د طائف یو د سکول ماسټر فوډیز راو نو خپل علاقې طائف دغه ته وایي چې ته ما عبدالملک بن مروان ته ورسوه زما ورسره څه تعلق جوړ کړه زه به هغه له ډېر خدمت وکړم دی ورسره تللی دی دی هغه ورته وایي زه زما زړه ګورې د پهلوانانو او د زمرو نه مضبوط دی دا یو څیز وي چا کې نو ماله څه فوجي اختیار راکړه چې ته څه وایې زه لکم هغه وایي ښه د عراق رانه واله عراق ته تللی و ټول مصر ته تللی و عراق ته تللی و اردن ته تللی و بیت المقدس ته تللی عراق ته پخوا نه د جګړو ځای او د فتنو مرکز عراق کې دا عبدالله ابن زبیر رو والی و حاکم هغه شهید که نور کسان ورسره شهیدان کړل او سرونه به په بالخانه کې ځوړندول چې خلک ته عبرت وایي علاقه عبدالملک ابن مروان له واپس واغست بیا ورته وایي صاحب یو لاس مې خالي دی یو لاس مې عراق کې دی نو څه حکم راته وکړه چې حجاز مقدس هم واله او ابن زبیر د الله ختم وی خزم دومره سختو او دومره قتلونه یې کړي دي چې زمونږ په کتابونو کې وایي که د اسلام د زمانې نه تر قیامته پورې د ټولو بادشاهانو ظلمونه په یو چابړي کې کېږي او د حجاج بن یوسف ظلم په بل چابړي کې کېږي نو د ده دا ظلم به دروند وي یو لا شل زره عالمان او پاکان په دربار کې وجلی دي راو بیا غوستل وی سر ته پرېږدي هغه یې که د حکومت نه چا د ویښتومره مخالفت وکړه د هغه سزا قتل نو چې پسپیان یې وجلي عراق یې چې واش نو ډېره بدامني وه ګړبړ وی که د چا نه سیس پرېوت بغیر د خپل مالک نه که چا ورته لاس کې هغه نه به سر پرېږدي رالي به هم نه پرېږدی چې پروت او ځي ذمواره او دکانونه به د شپې نه بندوي بغداد کې دا حکم ده که چا دکان بند که دکان یې لوټ او مالک په حسار پانسي کړي بیا هم معمولي سزا وه د ځناور چا د یارې دکان چېرته بندولی شي او د به سپینو جامو کې سپیان وی ګرځئ بازار کې که چې کوم دکان بند دی راته بیا وایه چا دکان نشي بندول یو ساده ریخبین زنانوان یو چوک کې واچوی ویې غورځوی په سپینو جامو کې ناشنا ځای کې یو دوه سړي ورته کښېنولي وی چې چا هغې ته لاس که نو هغه ونیسئ مهمان راوړه خو ته خدا ویلو چې بغیر د خپل مالک نه به بل څوک لاس کوي نه صادر په بازار په چوک کې 3 ورځې پروت او خلک به پرې تلل راتلل چا ورته لاس کول نو امن یې قایم یو ځل وایي په خطبه کې یا اهل العراق ویا اهل الشقاق والنفاق یا منافق بچو زمانه خبرې که چا کشو کو بدامني راوسته چې ټول سرونه اوس پرېږدو غواړی چې دا جومات کې وي څوک ناست چې ټولو نه سرونه پرېږدي او سپیان به ولاړ ظلم دی خو بعد وخت کې سختی ده امن راغلی زمونږ ملک کې د افراد تفریح ولې شته حدود نشته د شرع قانون نشته د ډاکټر نه زوی تختوا ده زرګن نه تختوا ده مالدار نه زوی لور تختوا 6 لکه روپۍ راولېږې ولې قسم دی د داسې سړي سزا ده چې الاوړي مردار شي او ځوان دي 3 ورځې په چوک کې بیا به څوک دا وکړي
امریکا د پاکستانیان دا طالبانو نه تپوس کوي چې یاره افغانیان خو یو وحشي قوم زناور زنګلیان او جنگ خلی او تاسو لګره حکومت کړو د امن هم څنګه راوست نو پیږي نه چې امن دین کې دی قسم نه طالبانو زمانہ کې به خلک ټوپک خپل دروازې مخې ته کې خور اګه چانه بسل په پټوي لوټونه پراتو چا ورته لاس کول نه خپل خلک او دا د شریعت اثر دی چې ظالم سره څوک رحم کوي دا ټول معاشره سره ظلم کوي ظالم سره رحم نه کوي خدای د زناکار حد پات الله سم پاره کوي وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين زناکار نه چې سزا ورکوي سم مسلمانان دی ورته ولاړی چې مرته والی ته په پانسی کې په د شپې په هسپتال کې دا غي څه پته لګي چې په خپل مرد کې هسپتال کې مړ شوی سر ته پرې کا وناوړي ځوان کا بیا بسوک نه ماشوم تختې نه بخزه او تختې نه ډرایور تختې نه بقتل دا تمره قتلونه چې کیږي دا خدای کې یو مجرم قتل کې دا خدای یو مجرم مردار چې قتل کې 50 خلک ته محفوظ کړل او چې دا یو نه قتل نو 50 زرونه بزیات قتلېږي خلک ناغدا کار امنه بصره واست ټیک ټاک شکر د په حجاز مقدس ته لغش نو د دومره لوی دباو چې هغه عاجز نه خپل فوجي مشران هم تلاوت تخ هغه د زمانه ټینګ دبابا او بیت الله شریف د مناره دور په ګولو نشته نو یو مناره لګیدا هغه په دره پرېوته دی راوونه چې دټه په سړی راپوندي یو چې اشو چې د زبیر ولګي نو وخت فوجان پر عدن نش دی لزم کدن وخت د وخت کسان وجلی چې ونه دې کې نو فاخر انسان په مکه مکرمه کې خط جنت المعامله نو دې ظالم دې دا چلو چې دا بیت الله شریف د ابن زبیر جوړه ده دا خو د نیک نامي راځي او دې دغه وخت کې باغی دا په خیال کې نو عبد الملک مروان ته دي کې بادشاہ ده چې دا د باغی بیت الله دا روانول پکار دي په حضور طرز جوړول پکار دي هغه یې روانه عاد مشک د به روانه کړل ظالم او بیا د عربو په قدر طریقه جوړه کړه دا موجوده د حجاج هغه شکل بیا یو بادشاہ راغی هارون رشید 107 هجری کې او دا علماء را جمع کړ هغه کې وخت لوی عالم او امام مالک صاحب د مدینه منوره وی کستا سو خوخه زبر بیت الله شریف هغه شان جوړه کوم چې څنګه د دوار جهان او د سردار خواهش په بنیادونو د ابراهیم به جوړه کوم د دروازې به جوړه کوم امام مالک سے ورته د خدای د پاره ما دا مستاسو د بادشاہانو د سیاست او د لوبزیش پرې د خدای ته په داسې فهم چې ابو بکر پکې تبدیلی ونکړه عمر فاروق ونکړه عثمان ذوالنورین ونکړه پرې د خپل حال ستانه ببل مخالف بادشاہ راشي هغه روانه نو د خلق د زلون نه د بیت الله شریف هغه عصمت او لوی احترام لارشي پرې د چې خدای ته نو دا مقصان پاتش پکې تبدیلی مبدلی کی ترمیمات خو بنیادی آبادی او ما هذا چې د حجاج نیوس لاستا عبد الملک چې خبر شو ابه خفا وی ظالم دا فرمانه دوکرا کړ چې څنګه هغه جوړه کړو بس یو ځل جوړه شي و پرې خبر حجاج به ظلم کړو واجب کارونه هم کړو یو ټول مرمون نه قضا کړ اسلام کې دا چې د قوم مشر وزیر بادشاہ هغه به امام هغه وخت نه اسلام کې زوال لاغ چې بادشاہ جدا شو مون جدا شو کني زموږ خپل پیغمبر بادشاہ مو پیغمبر مو امام حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ مو پیغمبر او امام
عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین حضرت علی مرتضی چې بادشاہ په خپل امامت نشي ورکول ځان مرتبه د اختیاري هغه وخت نه د اسلام زوال شروع شو نو حجاج په خپل هغه امام مشر او دا ورته معلومه بعد خلق ته او د سیم نشته خو مونږ نه پرې خو چا ورته د یاري ویل نشو وی ارسم ظلم چې وکړي دي خلق راته د کافر حکم را باندې شانه لګولې حکمون می قصدن پرې خو نو خلق براته کافر وای ځکه د سلف صالحینو په زمانہ کې مون پرې خودل د کفر سره برابر که شراب اسکل زنا اسکل مسلمان دی خو مجرم دی حکمون دې قصدن پرې خو د اسلام د دایره نه وته دی نو مون دې د یاري نه پرې خو دیم د قرآن شریف د ازور زیر نه اعراب دا غلی کلی دریم چې وفات کېده پس مکه څغړې دا خدای خلق وای چې تبه په ما رحم وکي خو په ما رحم وکي څه ډیر ګناهګار نو اخر کې جړا کوله ممکن نه چې خدای معاف کړي د خدای په ډېر لوی ذات نو دا موجوده د حجاج ابن یوسف د لاس باندې او علما ورته باس دې کې چې څه شکل پاتې دې کې د خدای رازونه او حکمتونه دي نور کوته په پکې نه